بسم الله الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا، څوک ډیر ښایسته ده په اعتبار د خبرو، ممن د هغه چا نه دعا الی الله چې خلک رابولي طرف د الله ته، وعمل صالحا او په خپله هم نیک کارونه کوي، وقال وی انی من المسلمین چې زه له جملې د مسلمانانو نه یم. تر دغه ښه سړی ښه قول ولا څوک ده. دغه آیات مصداق احادیثو کتابو کې راځي چې مؤذنین دا پنځه وخته اذان چې څوک کوي دا به په قیامت کې اطول الناس اعناقا، غاړې به تر ټولو خلکو اوږدې وي، دا معنی جګ به وي. یو روایت کې راځي چې څوک چې اذان کوي د اذان غږ چې تر څومره ځای رسېږي، ونه بوټی انسان پیری ملایکې ټول به په قیامت کې د ده په ایمان شاهدي ورکوي. دغه اذان کوونکي چې اذان وکړو، څومره خلک چې د په اذان جمع ته راغله ټولو سره په ثواب کې شریکېږي. خو هغه څوک چې اووه کاله سر په سر اذان ایمانانو احتسابا وکړي بې تنخواه خاص د خدای د رضا دپاره، بیا نبي علیه السلام یې چې د جهنم د اور نه یم خلاصېږي، د منافقت نه یم خلاصېږي. په دغه آیات کې چې مفسرین لیکي څوک ښه دي تر هغه چا نه چې خلک د خدای دین ته رابولي. یو مصداق مؤذنین شوه. مؤذنین داعی الی الله دي، خلک د خدای دین ته رابولي. مصنفین چې دا کتابونه جوړوي دا داعی الی الله دي، خلک د خدای دین ته رابولي. دغه ائمه کرامو 1400 1100 زر کاله مخکې کتابونه جوړ دي. موږ نن په هغه دین د دغو کتابو په برکت خبر یو. درس او تدریس دا دعوت الی الله ده. که کتاب هر څومره انواري ډکي، کتابخانه ډکي، خو چې استاد بیان نه کړي خپله خو نه زده کېږي. دغه دین ته دا استادان خلک رابولي، دا درس او تدریس دا دعوت الی الله ده. ارشاد او طریقت چې کوم مشایخ خلک د خدای ذکر ته رابولي، دا وایي د دغه آیت مصداق د دعوت الی الله ده. مجاهدین چې جهاد کوي دا دعوت الی الله ده. خو کافر ته اول شرط دا ده چې جهاد شروع کوي اول به دعوت ورکړي د ایمان، چې ایمان قبول کړي بیا جنګ شته. خو رابولي په جهاد سره اسلام ته رابولي چې اسلام قبول کړي، خو ذات وژنه کورنګونه خو څه خوندونه نه په اخري. او خطابت امر بالمعروف و نهی عن المنکر، وعظ و نصیحت کول خلکو ته، دا ټول دعوت الی الله کې داخل دي. نو تر دغو خلکو نه ښه خلک نشته. ولې؟ الضال علی الخیر کفاعله. بیا چې څومره خلک هغه د دعوت وکړو، د ده په دعوت په دینو لګیا شو، د ټولو په ثواب کې دی یو شریک. ولا تستوي الحسنة ولا السیئة، نه برابرېږي نیکي او بدي. په قیامت کې د نیکیو نیک بدلوي، د بدیو بده بدلوي. په دنیا کې هم نه دي برابر. چې نه دي برابر نو چا چې بد اخلاقي در سره وکړه، پوچوره دې درته ویلې ته هم ورته وکړه. چا ظلم در سره وکړه ته احسان ور سره وکړه. چا خپلوي نه در سره پالله ته ور سره وپاله. حسنه او سیئه نه دي برابر. ادفع بالتي هي احسن، ته بدله ورکوه، دفع کوه په هغه عادت چې هغه نیک ده، چې دفع کوه هغه بد عادت دی ده. د دې طرف نه غضب ده، د دې طرف نه حلم، د دې طرف نه بخل، د دې طرف نه سخاوت، د دې طرف نه بد اخلاقي او د دې طرف نه نیک اخلاقي. فائدہ به څه شي؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه، نو ناڅاپه هغه څوک چې د تا او د هغه په منځ کې دښمني وي، د تا په ښه روش به بیا داسې شي کانه ولي حمیم، وایي لکه دی چې هغه دوست ډېر مهربانه وي. د انسان د دښمنۍ علاج خدای پاک موږ ته په نرمۍ ښوولی. د 2-3 وارې تعداد در سره وکړه، تا وس ته رسېږي، خو تا سره به وس ده ته معافي وکړه. اخر دا د خپل کړو نه شرمېږي چې زه څه ورسره کوم، دی څه کوي، بیا به د دی خیر خوا کوي. اما د شیطان په باب کې الله تعالی وي اعوذ بالله به ووایي، الله به پناه غواړي. دغه بدبخته تر څو نه راضي کېږي چې د ځان سره د جهنم ته بونځي. خو دا خبره
چې څوک بد در سره کړي ته ښه ورسره کړې، دا د هر چا کار نه ده، هر څوک دا نشي کړی. وما یلقاها نه ورکول کېږي دغه نیکي په مقابل د بدي کې الا الذین صبروا مګر هغه خلکو ته چې هغه صبر کوي. دا پوچ رد و ظلم و تعداد چې څوک در باندې کوي په دغه صبر هر څوک نشي کړی. چې هر څوک صبر کوي نو هغه خلک ته دغه مقام خدای پاک ورکوي. وما یلقاها نه ورکول کېږي دغه نیک خصلت الا ذو حظ عظیم مګر هغه چا ته چې خاوند د برخې ډېرې لویې وي، چې د الله په نزد ډېر غټ مقام لري. نو رب کریم یو ته بیا دا برداشت هم ورکړي، خلک پوچ رد پسې وایي، غیبتونه پسې کوي، کنځاوې کوي، سپکوالی کوي، دی چېرته نه کوي. واما ینزغنک من الشیطان نزغ که ورسېږي تا ته د شیطان کومه وسوسه فاستعذ بالله نو پناه وغواړه په الله تعالی. انه هو السمیع العلیم، دا الله اورېدونکی او علیم ذات. لکه عین حال کې دغه سړي چې تعداد در سره وکړه پوچ رد یې درته وویلې، تا ته هم شیطان غصه دروسته، غضب یې دروست، اعوذ بالله ویایه. نبي علیه السلام په وخت کې د دوه نفرو سره جنګ شو، دا یوه ته دومره خشکې ورغلې سترګې سرې سرې واوښتې، دا غړۍ رګونه یې وپړسېده. نبي علیه السلام یې ویلې تاسې نه ګورئ، او ولې شیطان په هغه زړه کې وربل کړو سترګې سرې رګونه، ما ته یې علاج معلوم ده، که دی اعوذ بالله وایي دا شیطان حرکات به ختم شي. هغه ته چې چا ویلې دوی څه زه لیونی خو نه یم چې په اعوذ بالله مې قرار وکړي، خو دا هم دومره وایي د اختیار نه وتلو چې دا خبره یې راته نه لیده. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په ولاړ وي چا سره خوش کردار غله کښېنه، چې ناست وي تکیه وکړه. ومن آیاته ځینې د دلایلو د قدرت خدای پاک نه الليل شپه ده والنهار ورځ ده والشمس لمر ده والقمر سپوږمۍ ده لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مه سجده کوئ لمر ته مه سپوږمۍ ته، لکه بعضې خلک لمر او سپوږمۍ ته سجدې کوي. واسجدوا لله الذي هغه الله ته سجده کوي خلقهونه چې د لمر او سپوږمۍ پیدا کړي دي ان کنتم ایاه تعبدون کوي چې تاسې د الله تعالی ته عبادت کوئ. فإن استكبروا کله ویې وکړي دوی د سجدې نه نو فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنهار هغه ملایکې چې د الله سره دي هغه تسبیح ویې د الله په شپه او په ورځ وهم لا یسمعون هغه نه ستړي کېږي. د تاسې د عبادت نه الله غني ده، د تاسې عبادت ته ضرورت نه لري، خو ګټه یې تاسې ده. بیا آیت سجدې ده. ومن آیاته ځینو د دلایلو د قدرت خدای پاک نه دا ده چې انک ترى الارض خاشعة ته وینې مځکه وچه کلکه فاذا انزلنا علیها الماء چې کله موږ نازل کړو په دغه مځکه باندې اوبه د باران اهتزت نو سره وښورېږي وربت وپړسېږي شنه شي. ان الذي احیاها هغه ذات چې دغه مځکه یې ژوندۍ کړه لمحیي الموتى هغه ژوندی کوونکی د مړیو د مړي هغه ذات ژوندي کوي. انه على كل شيء قدیر بشکه د الله تعالی په هر شي باندې قادر. ان الذين يلحدون في آیاتنا بشکه هغه کسان چې میلان کوي د حق نه د باطل په طرف د موږ په آیاتو کې لا یخفون علینا هغه موږ پټ نه دي مخفي نه دي. د دې الحاد جزا به ورکوو. افمن یلقى فی النار آیا نو هغه څوک چې اور ته ورغورځول کېږي خیر خیر ده امن یأتي آمنا یوم القیامه که هغه څوک چې راځي په امن په ورځ قیامت کې اعملوا ما شئتم کوئ څه چې اوس مو خوښوي انه بما تعملون بصیر بشکه دا الله په عمل چې تاسې کوئ لیدونکی ده. ان الذين كفروا بذکر بشکه هغه کسان چې کافران شوي دي په دا قرآن باندې لما جاءهم کله چې راغلی دوی ته دا قرآن نو ضر به دوی ته عذاب ورکړی شي. وانه لکتاب عزیز بشکه حال ده چې دغه قرآن یو کتاب ډېر عزتمند ده لا یأتیه الباطل نه راځي دغه قرآن ته باطل من بین یدیه نه د مخ د طرف نه ولا من خلفه نه د شا د طرف نه تنزیل من حکیم حمید دا نازل شوی ده له طرفه د هغه ذات نه چې حکمت والا او ستایل شوی ده. شیطان مداخله نشي کولی. حتی د یوه آیات په نزول په وخت کې به کله د جبرایل امین سره 80,000 ملایکې نورې راتلې یعنې دې حدودو ته شیطان بیخي ورنږدې نشي. نور رسول الله ته الله تعالی تسلي ورکوي دا تا ته چې د دروغو نسبتونه کوي پوچ ورد وایي ساحر و شاعر و کاهن درته وي دا یې مخکیني انبیاو ته هم ویلي دي یو صبر کو تم صبر کړه. ما یقال لك
نه ویل کېږي تا ته الا ما قد قیل لرسول من قبلک مګر هغه وینا درته کېږي چې هغه شوي وو رسولانو ته پخوا درته ان ربک لذو مغفرة بېشکه رب دې تا خاوند مغفرت ته وذو عقاب علیم او خاوند عذاب دردناک ته ولو جعلناه قرآنا عجميا که ګرځولی وای موږ دغه قرآن په ژبه د عجمو لقالوا بیا به د عربو ویلې لولا فصلت آیاته ولې واضح نه دي بیان شوي آیاتونه د دې په فصیحه ژبه چې عربي ده اعجمي آیا قرآن عجمي ده و عربي نبي عربي ده بیا به دا اعتراض کوو خو چې اوس نبي هم عربي ده قرآن هم عربي ده بیا یې نه مني بیا یې چې دا شعر ده کهنت ده قل هو للذین آمنوا تو ویل دوی ته چې دغه قرآن هغه خلکو لره چې ایمان یې راوړی هدن هدایت ته و شفاء او شفا ده والذین لا یؤمنون او هغه کسان چې ایمان نه راوړي فی اذانهم وقر په غوږو کې درندوالی ده وهو علیهم عما دا قرآن په دوی باندې ړندوالی ده پټوالی ده حق نه ویني د قرآن جمال و کمال نه ورته ښکاره کېږي اولئک ینادون من مکان بعید دغه کافران ګواکې داسې دي لکه غږ چې دوی ته د لرې ځایه کېږي غږ نه ورسېږي لکه یې لرې ځایه چې څوک غږ ورکړي غږ نه ورسېږي داسې